د نن ستوری دی کلیم شاه. دا شریف خلک ستا قدر او عزت خپلې ګرې کوي. رښتیا را باندې وې نو ستا سوری به په ګټو. د کلیم شاه خپل نوم میا سردار الدین و. د پلار نوم یې میا ظهیر الدین چې تعلق یې د حضرت کاکا صاحب سره و. سردار الدین تر 10 جماعته پورې تعلیم په خپل کلي کاکا صاحب ضلع نوخار کې حاصل کو. بیا د ټولو نه مشر و. د ده 4 رونه نور هم دي: میا دلدار الدین، میا وهاب الدین، میا نظام الدین او میا لطیف الدین چې انجینیر و. میا سردار الدین د 10 جماعت پاس کولو نه پس د روزه پلټون کې کراچۍ ته لاړ. هلته مختلف روزګارونه کول. د هغه زمانه وه چې فلمونه به کراچۍ کې جوړېدل. ادم خان بایو خانه، ما درته ویلي وو که نه چې زما په ژوند کې به ته درخانه هېڅ شی هم وینلی او ما ته یاد شي. نو بیا واوره چې زه خپل لوس پوره کولو ته راورسېدم. لوس پوره کولو ته راغلی؟ ما ته خو ښکاري چې ستا وخت پوره شي. سردار الدین به په یو پرایویټ کمپنۍ کې د سټور منیجر په حیث کار کولو. د چوټۍ نه پس په فلم سټوډیوګانو ته د شوټینګونو نندارې دپاره تلو. میا سردار الدین به سټوډیوګانو ته هم تلو، ورسره به د ملګرو سره فلمونو کتوله هم تلو. دا هغه زمانه وه چې بدر منیر، نعمت سرحدي، یاسمین خان او دغه شان د اردو پنجابی ټول اداکاران په کراچۍ کې اوسېدل. میا سردار الدین د بدر منیر او نعمت سرحدي سره دوستي جوړه کا او یو ورځ بدر منیر ته فلم کې د کار کولو خواهش څرګند کو او دغه شان میا سردار الدین فلمي دنیا ته ننوتو. اورېدلې مې دي چې ستا دا اصول دي چې ته بغیر د پیسو په چا ډز نه کوې او زه د خپل شاګرد دا اصول ماتول نه غواړم. استادجي دا واخله زما د کور کاغذونه او د دې په بدل کې ما دپاره یو ډز وکړه. او په فلمونو کې واړه واړه کردارونه وکړل. سردار الدین فلمي نړۍ کې خپل نوم کلیم شاه کېښودو چې دا شان د هغه کورنۍ د ګوته نیونه بچ شي، ولې په ګوته نه پټېږي. د سردار الدین کورنۍ ته معلومه شوه د هغه مشرانو سردار الدین ته جوخت خپه کېښوده. دغه وجه وه چې میا سردار الدین یعنی کلیم شاه سموده د فلمونو نه کلار شو. کله چې د پښتو فلمونه جوړېدل لاهور ته منتقل شو نو کلیم شاه هم د کراچۍ نه لاور ته راغی. هغه بیا په بېشمېره فلمونو کې مختلف کردارونه ترسره کړل. زیات کردارونه د ویلن کړي دي، ولې په ډېرو فلمونو کې نور ډېر کردارونه هم کړي دي. لکه د جج، پولیس افسر او د کلي او علاقې د مشر او خان. فلم زامن د ازمري کې ډېر په زړه پورې کردار کړی. ته زما پلار وې، ته زما پلار وې، دا به زه د خپل ورور د قتل نه بې خبره نه ساتلې. او ته زما خور وې، ته زما خور وې، دا به زما د خوږ ورور د قتل په بدل کې. او بیا د نعمت سرحدي ذاتي فلم ازاري کې د سکول د استاذ کردار ډېر بې مثاله و. ادې ته سوچ کې ملنګیا دس کوه دس خو په دې کلمه زور کافر هم نشي کولی. په یو حافظ قرآن باندې خو ګولۍ چلولی شي، د چا په سینه کې چې قرآن پروت و او په دې ګولۍ نشي چلولی. سردار الدین په یو کمپنۍ کې د یونین جنرال سیکرټري هم و. له دې کبله د اعلی پایې د خلکو سره تعلق جوړ شو. هغه واده په یو معتبره کورنۍ کې کړی و. د کور ودانې تعلق یې د هندوستان نه راغلی کورنۍ سره و. د سخر نامه ناظم الدین وه چې یو ډېر لوی بزنسمین و. په خټه پښتانه دي خو پښتو یې هیره کړې ده. میا سردار الدین کلیم شاه له خدای پاک 2 زامن ورکړل.
انور سردار او دانش سردار چې هم کراچۍ کې ژوند کوي. په کال 2001 کې کلیم شاه ناروغي ونیو. دا د کینسر مرض و چې د هغې نه ښه کېدل ګران و. دغه شان هغه خپلو وروڼو پېښور ته راوستو او په 21 مۍ 2002 کې د کینسر د ناروغۍ د لاسه هم په پېښور کې په حق ورسېدو. او چونکې د دې ټول خاندان په پېښور کې اوسېږي او وروڼه په غټو غټو عهدو دي او څه نو په حیات آباد کې خپله هدیره ده، نو هم په پېښور حیات آباد کې خاورو ته وسپارلی شو.